من كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن زعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. عايزانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا یو صحابی عرض وکي ولیا رسول الله د الله په دربار کې کم عمل چې دی هغه ډیر بهترین غوره او شدی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل: الایمان بالله، پر الله ایمان راوړل دا ډیر انتکا، ډیر ضروری او ډیر لازمی عمل هم دی او ډیر نیک عمل دی. او دویمه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: والجهاد فی سبیله، د داغه الله په لار کې jihad کول. بیا د ورته یا رسول الله کم غلام آزادول ډیر ثواب لري؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې پر کور والا او ګران هم ډیر، محبوب هم ډیر ورته، واکثرها ثمنا او قیمت هم ډیر زیات دي. بیا ورته یا رسول الله کپدی کې څوک دا کار کولای نسی یا زه دا کار کولای نسم نو بیا بس ما د پاره څه کول پکار دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلی چې توعین صانعا، یو سړی دی مجبور دی، محتاج دی، ایلدار دی، د هغه مدد او نصرت کول. بیا بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای: او تصنع لاخر، یو سړی په کار نه پیدي ته د هغه مرسته مدد چې دی هغه وکي. وای بیا ما ورته یا رسول الله که په دې کارو کې زه دومره ضعیف سم چې یو کار ما نس کولای، بیا ما د پاره څه کول پکار دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي: تکف شرک عن الناس، خلق به د خپل شر ګوره، تاوان به نه ورسي، نقصان به نه ورسي. فانها صدقه منك على نفسك، دا ستا له جانب ستا د نفس د پاره یو ډېر لوی صدقه ده او ستا د پاره د نجات لار ده. وسوال خبره دا د عاجزانو پر الله رب العزت باندې ایمان راوړل دا څه ته ویل کیږي؟ اولنی خبره دا د الله پر ما او ته حق دادی چې ما او ته پر الله ایمان راوړو، او هغه الله چې هغه واحد لا شریک ذات دی. صحیح سلو چې یو شریک په هیڅ حال کې، په هیڅ مقام کې، په هیڅ صورت په د الله سره څوک شریک شي دی هغه نه نشي دته د الله پر الله ایمان چې دی هغه ویل کیږي. وزما واست پر الله ایمان دی چې الله واحد لا شریک ذات. صحیح سلو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کتا ته شدر ورسیدل دا به د الله له جانب غړي، کتا ته خدا نه خواسته غم در ورسیدي دا به د الله له جانب غړي. کچیر شدر ورسیدل تا ویل چې یا رضا سی وشاریم داسې پویم داسې مطلب ما ژوند تیر کړی دی، زدا سي تجربه کارم، دا د الله رب العزت کړه خپل نه بوله. او چې کله غم او پریشانی رااله دا هم د الله له جانب بوله. هغه شر او خیر نه دی، تقدیر را واخله چې په هغه کې که شر دی هم د الله له جانب دی او که خیر دی هم د الله له جانب دی. که چاته الله زوی ورکي د الله ورکي، کله چا خدا نه خواسته اولاد مرسو یا بیمار سو یا بل سلو دا د الله له جانب ده. صحیح سلو هغه دعوت والا وای هر څه کېدو والا الله دی. د بنده سبا د هیڅ شي توقع او امید چې دی هغه نه لري، کې لري د اسباب تحت به لري چې دا سبب دی الله زما د پاره جوړ کړی دی. اسانه مثال درکو، ما او تا وځو
اوس ما او تا چې وږي سو ما او تا ډوډۍ وخورو خوراک وکړو ما او تا ماړو سو دغه چې ما او تا ماړو سو دا کمال د دې خوراک وکړه د الله دی دا کمال د الله دی کني ډیر داسې انسانان شته چې هغه ناجوړه سي بیا هر څو خوراک یې مړېږي نه ما او تا تږي سولو اوس چې ما او تا یو ګیلاس اوبه وڅښلې دا زما او ستا تنده ماته سوه دا کمال د اوبو دی که د الله دی کمال د الله دی زکندن پر حال باندې د ګرد سمندر اوبه هغه خلک وایي دغه دا زکندن والا ته ورکه هغه نه پوهېږي نو که چیرې په اوبو کې دا کمال وایي باید چې دا سړی اوبه سوی وایي نو لهذا کمال د الله له جانبه دی دغه یو سبب دی زما او ستا دپاره ایښی دی او زما او ستا دپاره یې غوره کړی دی بیا اسانه مثال در کوم اوس دا اوبه چې کله سړی ور ولوېږي خامخا پکې ډوبېږي او اوس دا ډوبېده د الله کمال دی که د اوبو دا د الله کمال دی که د الله نه وای نو بیا موسی علیه السلام په دا دونه اوبو څنګه ورګډ شو او څنګه ځینې ولاړې د دې اوبو سره نو معلومه دا سوه چې دا اوبه خپل کمال نه لري اوبه خپل اختیار نه لري اختیار د چا دی د الله دی د اور خبرې خدا دې سړی به سوځي ښکاره مثال در کومه اوس که چیرې دا د اور کمال وای یا اختیار وای باید چې ابراهیم علیه السلام په اور کې سوځل سوی وای نو معلومه دا سوه چې نه د اور اختیار دی نه د اوبو اختیار دی دا د الله خوښه د موسی علیه السلام په اوبو کې بچاو کوي ابراهیم علیه السلام په اور کې بچاو کوي نو که چیرې خالص وځنګ د اور کار وای باید چې ابراهیم علیه السلام سوځل سوی وای که چیرې خالص غرقېده چې دی هغه د اوبو کار وای باید چې موسی علیه السلام غرق سوی وای نو معلومه دا سوه که اوبه دی کمال د الله دی د اوبو نه دی که دغه اور دی کمال د الله دی د چا نه دی د اور نه دی دغه به زما او ستا عقیده یي دا به زما او ستا ایمان یي ها که په اوبو کې بچاو سلو دا د الله له جانبه موږ بولاو نو که په اوبو کې سړی غرق شو نو بیا د اوبو د خوا ولې بولي صحیح سو دا هم د الله له جانبه ګړی چې یاره په اوبو کې الله پلانې غرق کړي پلانې مړ کړي پلانې څه کوي پلانې څه نو پیغمبر علیه السلام فرمایي بهترین عمل چې دی هغه دا دی پر الله به ایمان راوړي الله واحد لا شریک ذات له چا پیدا سوی نه دی له د څوک پیدا سوی نه دی صحیح سلو دی له چا پیدا سوی نه دی او د دسه څوک پیدا سوی نه دی او دی له چا پیدا سوی نه دی الله الصمد دی صمد بنیاز ګرد کائنات مابین جواب اس الله رب العزت ته یو ذره تاوان او نقصان چې دی هغه نه رسېږي صحیح سو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دامنا هیڅ یو مخلوق د الله سره پر وجه باندې برابر نه دی د الله سره پر وجه برابر نه دی بس اسمان لمر سپوږمۍ دا ټول د الله مخلوق دی نو مخلوق به د خالق سره کله برابرېږي ځان نشي کېدلی نو لهذا پر الله به ایمان راوړې چې الله واحد لا شریک ذات دی د الله څخه علاوه څوک د دې لایق نه دی چې ما او تا د خپل سر چې دی ورته ولګو بیا روایتو کې راځي عاجزانو پیغمبر علیه السلام فرمایي په خوا امتو سره چې کوم ظلمونه سوي دي صحابه و شکایت وکړي ولی یا رسول الله دا کافران دا غمونه دا جنگونه دا د دوی ظلمونه د الله رسول ورته فرمایلی په خوا زمانه کې به دا کافران مشرکان را ولاړ سو یو موحد مسلمان را واخلا چې الله واحد لا شریک ذات ګړی وای بیا هغه ور تور واچوي د کلمه نه د پرېښي هغه به سمندر تور واچوي د کلمه نه د پرېښي هغه به را ولاړ سو د اوسپنې ژمنځ به را واخیستله دا د سر به ژمنځوي دا چمړه به ورسره را واړوله خو مجال دی که دې خلکو خپله کلمه چې د هغه پرېښي صحیح سلو او دا په خاص زمانه کې د الله رسول فرمایي تاسو دا مه وایاست زموږ سره څونه خوارۍ څومره تکلیفونه څونه موږ ازمایښتونه چې دي هغه ازمایښتونه هغو خلکو چې دي هغه ویو بیا علما فرمایي که چیرې یو څوک را ولاړ سو په زور یې سړی مجبوره کوي حدیث شریف دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ته کلمه کفر چې د هغه ووایه د الله رسول فرمایي تر ډیره حده کوشش وکړه مې وایه ټیک دی تا دې مړ کړي تا دې ټوکړې ټوکړې کې پروا نه لري خو بیا هم علما فرمایي که ته را ولاړ سې په خوله باندې ووایه په زړه کې دې هغه فکر نه وي هغه خبره نه وي ګنجایش شته خو د الله پر وحدانیت په د چا سره سودا نه کوي دا خپل سر دا به تر الله بالا نه ګړې خپل ژوند دا به تر الله
اعلی نه ګړې دا خپل ځان به تر الله اعلی نه ګړې ځان قرباني کا د الله وحدانیت ته تاوان مه رسوه خود الله ته تاوان نه رسیږي ستا و ایمان ته تاوان رسیږي لہذا د الله رسول فرمایي تا چې ټوکړې ټوکړې کې خو ته کلمه کفر چې د هغه مه وایه ها اوس یو سړی د لمونځ مړ کېدی حلال شی نه حرام شی وخوړی مردار شی وخوړی پروا نه لري وی خوره گنجائش شته یو سړی د تندې مړ کېدی اوس شراب پراته ولکه حرام شی دي صحیح سلو د تندې مړ کېدی په شراب بچاوېدی دی به شراب چې دی هغه چشي مرداري او پر دی ولې دی به هغه چشي ولې ژوند به بچاوي او کده الله وحدانیت خبره رسیدله چې الله واحد لا شریک ذات نه دی کنه مستاوج نو وایا دی به نه وای دی د ټوکړي ټوکړي بیا هم علما فرمایي کده پزړه کې ونه وایل خالق خله ور سره ومنه ټیکلی بچاو سو لیکن د الله رسول فرمایي داسې مکوا قرباني ورکړه چې یا د الله تر ذات د الله تر وحدانیت بیا نه در تیریږم والجهاد فی سبیله د الله په لار کې دویمه خبره ده د الله په لار کې جهاد کول جهاد اسانه خبره ده عزیزانو کشمیر لره ډار سال ته اندوان د زموږ د مسلمانانو سره ډیر ظلمونه روان دي وشکاره مثال به در کوم یاره فلسطین لره ورسه زموږ زنان زموږ بچان زموږ خوندې زموږ ورونه هغه په ډبرو جنگونه کوي او د دې سره د دنیا اعلی سے اعلی ټیکنالوژي بوله جدید اسلحه بوله هر شي چې بوله هغه د دې سره ور سره دی وس دغه طبيعه جهاد وایي د الله رسول فرمایي وای چې کله یو مجاهد آس ور سره دی په خوا زمانہ کې آسان او شان او زمانہ کې موټران دي ټینګونه دي اوس دی ولاړی د الله په لار کې ځان قرباني کوي دیم په وینو سرسلو هغه د چې کوم موټر وو د چې کوم ټینک وو د چې کوم جاز وو هر شی چې هغه په وینو سرسلو الله رب العزت پر عرش باندې ورته خاندي الله لعرش سودی ته خاندي چې کله یو سړی په خپل په وینو سرسو ځانم قرباني کوي مالم قرباني کوي صحیح سلو دا تر دې نو بیا بالاغه خبره نسته ډایرکټ جنت چې دی ډایرکټ یو خزمر دعوت تبلیغ والا دي علماء مسلمانان طالبان تبجه ته سبق بوای الله تبلیغ بکې کلاس کالو کشلو ک 500 کسل کالو بیا کمرسوي پر کلمه باندې بیا وسړي جنت لري او په جهاد کې سحر لاړې غرمه په جنت کې ګرځي غرمه په جنت کې ګرځي روایتو کې راځي یو صحابي ولو از جابر رضی الله تعالی عنہ د بابا حضرت عبد الله نوم دی دا په احد کې شهید شول چې شهید شول نو بیا د جابر به ډیر پریشان وو بیا رسول پیغمبر صاحب پښتنه جن وکول دا شي پریشان خیر خو به ولی رسول الله بابا پر داسې حال شهید سولاړ له دنیا څخه چې د کور ټول خبرې زما پر غاړه سولې ذمہواری د کور مشرتوب د کور مطلب چې کمی هغه مسولیت چې بوله د ازما په غاړه سولو نو په دې پریشان یم د الله رسول ته فرمایل مشکات شریف حدیث استاد بابا کی سزا درته وکم ستا د بابا کی سزا درته وکم هغه وو خو درته وک یا رسول الله پیغمبر علی السلام ورته فرمایل چې کله الله دا دنیا پیدا کړې ده الله تر اوسه داسې نه د پیښه سوي لکه ستا د بابا سره ول څنګه ول ستا بابا چې د پیغمبر علی السلام پیغمبر سره ورته ویل ستا بابا چې زما سره په احد کې شریک ولو او د شهید شلو پیغمبر علی السلام فرمایي الله رب العزت پر عرش باندې د ځان سره کښینوي دا الله تکتل الله ود تکتل اچ دا اعزاز الله وبل چاته نه دی ورکړي وای الله ورته ویل ول چې شغواړي راته وایي وای دور ټولي الله تما بیرته ژوندۍ کا زبولار سما ستا پلار کی بیا شهید سم الله ورته فرمایل زما مطلب اصول را واخلص ما معمول را واخلص ما عادت دا نه دی چې ور سړی مړ کم بیا ژوندۍ کوم ورسه بیا ژوند یې واره دی بس ژوند یې واره دی نور وای چې شغواړي دور ټولي الله نو که خبره داغه د ژوند نور نه راکې بس صرف ما قریبان په ما خبر کې چې ډیر خوشاله یم بیا الله رب العزت هغه د شهیدانو آیاتونه راواستول چې لا تقتلوا چشت امواتا فی سبیل الله بل احیاء ولكن لا تشعرون هغه الله فرمای اے تاسو ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل الله اموات یو سړی د الله په لار کې ولاړی ځان قربانی کوي هغه ته مړی نه وای صحیح سره هغه ته مړی نه وای
هغه ته چی شوایز هغه به تاسو بل احیاء هغه به تاسو ژوندۍ بلئ ژوندۍ دي ټیک دي د دنیا سترګې پټې سولې بیا بل ژوند چې دی هغه الله رب العزت ورکړي ولکن لا تشعرون تاسو ته مطلب درک نه درکې تاسو په دې خبره نه پوهیږئ تاسو دماغ تر هغه ځای نه رسیږي کني ژوند جلا ژوند دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه بل آیات چې الله فرمایي بل ترزقون الله رزق ورکړي خوراک ورکړي و جنتیانو ته هغه حدیث شریف پیغمبر اسلام فرمایي چې دا شهید چې کله څوک شهید شي اوله خبره ده په قبر کې الله پښتنه نه چنکی ملائکه انبیاء اوس پښتنه نه کول کیږي ستا رب ستا دین ستا ایمان ستا نبی او د شهیدانو سره کیږي علامه سیوطی صاحب فرمایي بل خبره ده د الله رسول فرمایي چې دا مړی په قبر کې کښېږ دي یو هغه مړی دی چې مسلمان دی عام مسلمان دی هغه ته خالي د جنت دروازه را خلاص بلې جنت نظاره کوي بل شهید دی شهید د شهید روح چې دی هغه الله رب العزت زرغونه مرغان دي داغه په جوجور کې ورکشي بیا هغه په جنت کې ګرځي تر هغه درخت لاندې پر هغه درخت په هغه قندیل کې په هغه ځای کې دا تر قیامت پر دی الله ته په جنت کې ګرځي دونه کارنامې د شهیدانو سوي دي چې ما او تا ما یو خصوصي د وطن شهیدان د روح دیواله لاندې سلو خدا نه خاصه اکسیډنټ وسو پلانې دا ټیک دي سید اخروی شهید دی دا په آخرت کې ثوابونه الله ورکړي د دنیا سره تعلق نه لري په دنیا کې دا شهید نه بدل کیږي وصل بورکه کفن بورکه بل چې کوم شي خبرې دي خود شهیدان چې کوم دي شهیدان د شهیدانو دونه غټه مرتبه ده پیغمبر علیه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ول پیغمبر علیه السلام فرمایلی د شهیدانو دونه غټه مرتبه ده دا سره دا شلوړ کوي لکه مرته چې غټ بلډینګ ته ګورو هغه صحابي فرمایي زما اوس په دې خبره سر نه دی اخلاص چې د پیغمبر علی السلام مبارک آیا کده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دا سره دونه لوړ کې خولې چې نه لاس ول صحیح سره دونه لوړ درجه ده د شهیدانو د شهیدانو دونه غټه مرتبه ده د کافرانو دومره پروګرامونه وکړو والله زما استاد جهاد زموږ مدرسې زموږ مسجدان زموږ خانقاوي او زموږ دعوت او تبلیغ چې د غیره بدنامه کوي دا څه خبره ما بین راوستلې چې اوس ته ودې ته شهید وایې کنه وایې ته اوس ودې ته عالم وایې کنه وایې ته اوس ودې ته حافظ او قاری او طالب وایې کنه وایې اوس ته ودې ته مجاهد وایې کنه وایې اوس ودې ته حج او عمره والا وایې کنه دا ترتیب راته جوړ صحیح سره او واجب خبره ده یو ډرم صفا او برا واخله په یو څاس کې مردار او بنه مرداريږي د ټول جهاد د ټول دعوت د ټول خانقاه رنگ په وسړي باندې بدنامه کیږي صحیح سره خو ما او ته الحمدلله الله عقلنا راکړي د خپل عقل مطابق د قران او د حديث پرونای کې ځکه مخه د شڅه یو عالم د ځان لپاره وټه کړه ته لار راوشه بیا ځه صحیح سره بیا نه پریشان کیږي د الله رسول فرمایي والجهاد فی سبیلی دویمه خبره ده د الله په لار کې جهاد کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا مجاهد کله پیرا ور کوي پیرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د شب قدر په شپه وحجر اسود ته یو سړی پر نفل ولاړ 100 درجه ده 100 ثواب دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مجاهد د پیری ثواب تر هغه بزرگ عابد چې دی وحجر اسود ته د شب قدر په شپه ولاړ دی نفل کوي تر هغه ثواب زیات تر هغه ثواب چې دی هغه زیات څونه جب خبره ده یا بیا د شهید دون لوی مرتبه د عزیزانو چې الله رب العزت نبیان صدیقین او شهدا یاد کړی دي چې دې ډېر غټه مرتبه ده لوړ مرتبه ده ډېر لوړ مرتبه ده زما واست په دماغ کې ګرځن راځي هر عمل چې دی اوس ملای ده ورور 40 کال 50 کال ملای کوه بیا کومړ سوري پر کلمه باندې الله به جنت ترکي لیکن مجاهد دا سي دی چې سحار ولاړی غرمه لر شهید څو غرمه بیا په جنت کې ګرځي غرمه بیا په جنت کې ګرځي څونه لوی عجب خبره ده والجهاد فی سبیله امریکایانو سره کافرانو سره اندوانو سره يهود سره جهاد کوي دانو هغه جهاد په دې کې اټ یو سره شک شوبه پاتیږي نه چې د الله رب العزت قبول نه کی خامخای الله قبليه پیغمبر علی السلام نیمه ژوند په جهاد کې تیر کړي په وښ جنگو کې پیغمبر اسلام په خپل عیسی په وښ جنگو کې څونه عظیم انسان څومره عظیم استی لیکن په خپل هغه زرا غوس دی ولاغه مطلب غش را واخلا لیندر را واخلا تور را واخلا دا د پیغمبر سم مبارک آس را واخلا خچر را واخ خپل
په جهاد کې ورا داسې میدان داسې ځای راغلی ټول صحابه ولاړو ټول مجاهدین ولاړو دا ځای پرېښی یو پیغمبر علیه السلام دلته ولاړ ورغه کوم ملګرو ته چې ځای ما د راسي ځای ما هیڅ مشکل نشته ځکه د نبی د پاره خو دا ګر سره کېدلی نشي چې دی مطلب میدان پرېږدي یا د کافرانو ته شاور وګرځي دا کېدلی نشي. هغه تنوي صاحب فرمایي خالد بن ولید چې دی هغه مجاهد ډیر عظیم اولاړی یو کافر لره تنوي صاحب دا نقل کړی کافر لره ولاړی سل کسان سره و د خالد بن ولید سره خپل یاران ملګری مجاهدین الته چوراله هغه چې کوم بادشاہ هغه تخت تیار کړی و یو ورشم یا ور کړی و د اجتماع جوړلې دا ورشم ټول هغه ورته یار ما ته ورشم ور کړی و ته ولستاد ورشم د غمزه کډیر شته چې برکشم الله پیدا کړی دا خیر دا بادشاہ خالد بن ولید توای وای خالدا تدای وکا دا نبی او اسلام او قران او کلمه پرېږده زبد ورور کم ورور خالد بن ولید ورته ویل ول ما پردا کلمه خپل سکنی ورونه پرېږدي دی او استاد پاره بز زبستا ورور کلوي اختیار اوم ته ماته بادشاہی راکې استاد پاره ز کلمه پرېږده ته ما ورور کې ما د دې کلمې د پاره خپل سکورونه پرېږدي او بیا خالد بن ولید ورته ویل چې اوس په نوځي خبره درته وکم ایمان راوړه اسلام راوړه کلمه ووایا کنه هغه ورځ را روانه ده چې تا په غاړه کوم رسید را چولې د حضرت عمر فاروق په دربار کې پېښو د یو لک فوج درلود ډېر په خشم سلو پر فوج ژغ وکي دا دې څنګه خبره وکزما ازما په دربار کې بیا د بيدي وکړه خالد بن ولید په خبره پوسو چې یار د خو یاران را وګرځیدل نو خالد بن ولید یو ور وګرځید د خپل تور مور راوېستله پر یارانو ژغ وکي ول یارانو شاو خوا ګورې ما پر حوض کوثر بسره غواړو یاران ور خطا کېږي ما شاو خوا ګورې ما پر حوض کوثر بسره غواړو انوي صاحب فرمایا هغه بچا په پوسلو یار ته خو په غپم نه پېږي او غپ به ته بولې سېسوس ما د پاره دا خبره کلمه وایا کني په غاړه کې رسید راچو د حضرت عمر فاروق په دربار کې پېښو دا چې حضرت خالد بن ولید وای دا خبره حرامه ده ناجایزه ده چړې دا خبره وکي چې یار کافران ډیرو مجلرو مر جنگ وبېلې دا حرامه ده خبره ولی مسلمان چې جنگیږي د الله په نصرت جنگیږي نو الله ته ډیر بیا ډیر دی الله په دربار کې ډیر ولرستا قطعا دا خبره چې دا غنست قطعا دا خبره نسته خالد بن ولید سره بشپړ سره کسان ور سره او کافران متوله کسان وو صحیح سلو بیا به نیمه په غلامان کو رسی بیر واچولې په یارانه کې به وو 1500 شپږ څو پورته کښ د به خالد شهیدان سو بس دغه تاوان صحیح سلو دغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لري کومندان او کمانډر وو هغه خطر واستوي چې حضرت دا یو نیمه دوی میاشتې وسو د پلانې مورچه نه پته کیږي ډیر کوشش مې وکړ دا کله نه پته کیږي دا مورچه نه پته کیږي موږ څه وکړو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خطر واستوي امیر المؤمنین ولا ولټول یارانو ته فورا د الله په دربار کې متوجه سي فورا د الله دربار ته چشوکای نفل وکي توبه او باسي استغفار او اس کېدل شي ګناه درته سوي معافي د الله سو غواړي خطرالي کومندان خپل انډیوالانو مجاهدین تواور وچا امیر المؤمنین خدا وای وې دي ټول راولات صاحب د سنمو د سنې وکړي دوه رکعات نه پلي وکړي د الله سم معافي ورته چې الله په مشکي او خامستانو په مشکي او غلطي څه چې مرته یو نیم یا دوه میا صدقه ځای نو فتح کولای چې دعا یې وکړي دوه رکعات نه پلي وکړو په هغه شپه هغه ځای فتح کړي تنوي صاحب فرمایي په هغه شپه ځکه د الله نصرت را لې مدد را لې ما او تا په ظاهر مسلمانانو په باطن کې د يهودو د نصاراو ملګری یو پشکارا الله رب العزت ما او نصرت نه فرمایي پشکارا ولی زما او ستا په زړه کې فرق دی زما او ستا په ایمانو کې فرق دی زما او ستا په عملو کې فرق دی ما ته د الله او د رسول سره دومره متاثر نه لکه د يهودو نصاراو سره متاثر ما او ته د يهودو د نصاراو په ملګرتیا باندې فخر کوو چې څوک د يهودو نصاراو په ملګرتیا فخر کوي چې څوک په انګريزي فخر کوي په عربي شرمېږي ها نو هغه الله به نصرت او مدد وفرمایي ځکه اوس موږ نه د الله یو نه د کافرانو په مابین کې ګرځول
ډېر غټ داستان دی، ډېر عجبه خبره ده. او د الله رسول فرمایي که یو مسلمان په داسې حال کې مړ سو چې نه جهاد کړی وو او نه د شهادت تمنا کړی وه، ارزو کړی وه، امید کړی وو، د الله څخه خواست کړی وو، نه جهاد نه د شهادت تمنا، بغیر د دې مولوي صاحب په محراب کې مړ سو، دعوت والا په چلو په 4 میاشتې کې مړ سو، پیر په خانقاه کې مړ سو، حاجی په حج کې مړ سو، عمره والا په مدینه شریفه کې مړ سو، صحیح سلو بزرگ په خپل بزرګي کې مړ سو. د الله رسول فرمایي دا یو قسم پر منافقت باندې مړ سو، دا پر منافقت باندې مړ سو. مولوي صاحب په محراب کې مړ سي، نه جهاد کړی دی او نه د الله په دربار کې شهادت ورسې دي چې الله ماته شهادت را نصیب. هغه اوس مفتي څه چم سره کوو؟ په تسبیح خلاصيږو، که په محراب خلاصيږو، که په تلاوت خلاصيږو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل وینه باندې دا دین تر ما او تا دلته راورسو، په خپل وینه، خپل ذاتی. اشنو ما او تا څه د زکات او د سرسایي او د غلار بیم پیدا کړي، موږ یاره څه په وکړه، مجاهدین ته ورکړه، د الله په لار کې ورکړه. پیغمبر علیه السلام خپل وینه ورکړه، ما او تا سرسایه ورکوو. نو شو اوس چې شغواړي نو څونه دروغ زنان یو کنه یو باید چې ابوبکر صدیق جهاد لرتلی د الله رسول اعلان وکي دغه ولار سو د خپل قمیص بټنان لاوچول د پیغمبر اسلام په مخ کې کښې شو. ولی ولکدل چې د مجاهد بټن شلیدلې بټن بنې د ازما بټن وګورل. پیغمبر علی السلام خپل چهره مبارک، غاښ مبارک، تندای مبارک په وینو ورته سره کړل دغه اسلام د پاره. ما او تا زکات ورکو سر می دی پاوانی ولی مولوی صاحب جلا، مجاهد جلا، دعوت والا جلا، پیر جلا، بیا موږ پر لاس مچ کو موږ ماشاءالله یو لک روپۍ راوړلې، د نامرداري د زکات روپۍ راوړلې. څوک په بینک کې مزدور دی، څوک چیرې دی، څوک په رشوت، څوک په نور خبرو. موږ خوشاله یا وسته اندازه ولګوم. د حلال او د حرام دغه فرق دی. د صحابه یو صحابي ژوندۍ د ګر دنیا د پاره کافي وو، وس یو عرب مسلمانان ژوندۍ دي د نیمه دنیا د پاره نه دي کافي. ولی داغه د حلال خبره او زمر د حرام خبره. څونه حرام په راوړې موږ قبلو دا په سر لري یاره. یو صحابي رالی پیغمبر صلی الله علیه رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله زما دعاوي قبلې. پیغمبر صلی الله علیه ورته فرمایل دا دعا کار نه دی، حلال ګولا کوا ستا ډایرکټ الله دعا قبلې. حلال ګولا خورا، حلال ګولا بنو مرتي نه سره گایو. صحیح سلو ګرد بزوم د ایمان سره خلاص. والجهاد فی سبیلی دویمه خبره ده د الله رسول فرمایي چې ته بچش کې الله په لار کې به جهاد کوي. خپل سر خپل ځان بنسب مې محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د احد په میدان کې خپل بیبیګانی چې کومي ولې مسلمانانو هغه بچش کول، هغه وبراوړلې، هغه با جزر پټیانی جوړولې د مجاهدین چې کم زخمیانو دغه پر زخمو به دغه کور به وسوځي، هغه یری به پر د زخمو رسول دغه کول. صحیح سلو ما او تا د خپل شته د الله او د رسول و نعمت ښکار کول نه. پیغمبر علی السلام مبارک باندې خپل کور ولاوي زیات وي، ما او تا څه حیثیت لرو؟ ځکه زما او سادین پر شار روان دي د پیغمبر اسلام په زمانه کې چې ورځ به تیرېدل. يهود پیغمبر اسلام فرمای زما او د کافرانو په مابین کې و میاس فاصله دی الته کپیږي، الته کپیږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو ځای رالی د چا سره سم عمل راغلی و نو ډیر ستړی ستومان سره یو ځای کښینست چې کښینستی یو يهودي رالی کاغذ ول راو کاغذ شراړول پر دې باندې ولیکه کته باچا سولې ما ته امان راکې. حضرت عمر فاروق وای ز چیرې ما باچا چیرې ما ته سوای غو نه ته خالد شي ما تر ولیکه نور خصای څه کیږي. حضرت عمر فاروق را ولار صدای ولیکل که ز باچا سولما زبتا ته امان درکو. خیر وخت تیرې دی پیغمبر علی السلام مبارک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو له دنیا سره. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین چې امیر المؤمنین سلو اوس يهود خنو بد اخستي و چې دا خدای سړی راغلی دی یو زراز مش خیال نه ساتي. پیغمبر صلی مبارک چې وفات کړي اعلان دا وکړي چې د جزیره العرب سبا څوک يهود نصارا چې دیغه باس یمن را واخله، یمامه را واخله، مدینه را واخله، مکه را واخله، د جزیره العرب بلل کیږي.
او چې اعلان وسلو حضرت عمر فاروق بیا بل اعلان په شو کې په خپل ژوند کې يهودي را لې خط راوړ ولدا حضرت تاسو ما سره قول کړ حضرت عمر فاروق چې خط دی ویل دی بیا ټول ته په دې خبره څنګه پوس ولې اوس مس په تورات کې د لیکلي و چې دغه به د نبی علامي د صحابه علامي د ستا علامي مس په تورات کې ستا او کوم مزه سه يهود څونه چالاک قوم دي صحیح سلو الله سره وعده وکي کده محمد رسول الله د ختم نبوت ځای رالی قسم ورکوه الله ته ستا په لوی د زما قسم یې که زه خپل ځان وسپمو صحیح شو کده صحابه د عزت مسله رااله د ناموس مسله رااله ستا په لوی د زما قسم یې الله که مشکل سر وسپمو وسولې په جهاد کې عبدالرحمن چې د ابوبکر صدیق زوی ولو د اعلانو مسلمان سوی په جهاد کې ابوبکر صدیق د مسلمانانو په لین کې و او د کافرانو خیر وخت یې ردی ته جنگ وسو ډیر وسلو بیا چې د زوی مسلمان سو ابوبکر صدیق ته ویلې ول څو ورځ ما توري لاین دراله ما پرې شو مسله پروانه لري پلار دی ابوبکر صدیق ورته ویل زما د په خدای سره قسم کته زما مخ راغلی کما پرې شه خپل ځوان زوی ځوان زوی یو صحابي علی پیغمبر علی السلام ته یا رسول الله چې ته څوای زاغه کوم چې ته څوای د الله رسول ته په ورسره د پلار سر دی راوړ یار چې دا غرضی دلې دی چې دا ترې اقص د پیغمبر صاحب څخه ودرې چې ودرې دی ول یا رسول الله خیر بل د چا سر غواړي ول دلته راځرالې ول زه د دې د پاره نه د پلار کافرو ول زه د دې د پاره نه چې د چا مابینځ کې جدایي راولم بس ټیکس شاباش صحیح سلو آفرین دی پرتا باندې بس ته کامیاب شې په خپل ش اوس ما ته تا کوی چې راستا موټر راو بس داسې مجاهدین راغلي دي داسې د جهاد مسله دا او پلانې داسې کشمیر دی داسې فلسطین دی داسې امریکایان راغلي دي ورور د خلکو کورول راوړي ما تاسو چم کو دروا ګرد دین زما اوستا پر دروا و دي چې ځای رالی په هغه ځای کې ما ته چیریو چې د الله په کار او چې نه په کار ما ته خپل جنت ته پارځ غلو نه خو نه ده اړې ګران ساعت دی عبد الله یو صحابي ورالی عبد الله ابن ابي ابن سلول خیته د ابن سلول زی رالی او پیغمبر صلی الله علیه رسول الله اجازه ده چې ما د پلار سره راو اولیا مسلم ابو عبیده بن جراح رالی ولیا رسول الله ما خو خپل پلار مړک او پلار دې مړک او څنګه دې مړک یا رسول الله هر وخت پتا په صفات وای نو دا مانه سو برداشت هر وخت پتا په صفات وای دا مانه سو برداشت لاره مړک خدای قسم کده خپل د یو نیم سلو په تسبیح نه دي داله پر قربان پر دین باندې دا دین ما او تا ورته مجبور ای محتاج موږ خدای به جنت راکې د دوزخ به امان سو په قبر کې به امان سو دا ما ته دې د پاره کو او دا غرض دی ستاب دا مقصد نه امام غزالی صاحب فرمایي کم څوک د جهنم د بیر کلمه وایي دا بیرندکی غلام دی بیری ذکر کوي او کم څوک د جنت ته پاره کوي جنت دی حور دی او داسې نعمتونه دي دا بیا خواهش پرست دی نفس پرست دی او کم څوک چې د دې د پاره کوي چې یا الله ما ستاسو د پاره کلمه ویلې ده زپرتا کلمه وایم یا الله کمی جنت ته بیا که جهنم راغ سر زما کار نس دې ته ایمان وای د صحابه ایمانونه داو رابعه بصری ویلې ولی الله زما پرتا ایمان دی کما جنت ته بیا کمی جهنم لره بیا سر زما کار نس یو صحابي ویلې ولی الله تلما رازیسا بس ما جهنم لواسه زه خوشاله او کتل ما رازی نه او ما جنت لبیا زه جنت نه ورک تلما رازیسا جهنم راکه زه په دې خوشاله او کتل ما ناراضه او جنت راکه زه د جنت نه صحیح سن موږ خدای ته ناراضه سا په ټول ژوند ملاقات نه غواړم نعوذ بالله زیارت نه غواړم خادمه جنت لره بوس دې ته ورجنل منافقان وای او اول ما وتای بدی بل څوک نه یاد او اول ما وتا پر دا غځي باندې عجب خبرې سخت درواغ څنګه درواغ ته مخامخ او ورځ تیریږي ما وتا عمر په نږدې کېږي صحیح سلو څوک بلنګوټه بزرګ دی څوک بجره بزرګ دی څوک ماجت له جرجر څخه بزرګ دی او اصل شی چې الله له ما وتا ورسې هغه دغه شی پاکي ما وتا سپری ما وتا فی څه بکوه
خدای قسم زړه مې وکپیر شي الله دا څونه غټ منافقان څه بکوي یا الله بس یا الله ته هدایت راته وکړي یا الله که زه پر گمراهی روان یم که زما عقیده نه برابر زما ایمان نه یا الله ستا په اختیار دی یا الله د کفر مې نفرت کیږي یا الله د کفر د قانون مې نفرت کیږي تو خدا حق لري اختیار لري یا الله چې زما زړه راواړو و دین ته و اسلام حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تواب کوي ولی الله که زه په ازل کې بدبخت لیکل سوی نو تو اختیار لري ما د بدبختی راو بس په ازل کې تو اختیار لري ستا مخ ته څوک نه دی یا الله نعوذ بالله الله اکبر استغفر الله کتاز مج مرګونه پر کفر لیکل دي یا الله ستا مخ ته څوک نه دی زمج مرګونه پر اسلام پر کلمه کا یا الله دا اوس چې مج وای لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله زما دا کلمه هغه اخرنی کلمه کا چې زه کلم رم بس پر دغه تور مرسم یا الله که په هغه وخت ما نو ویلا دا کلمه لما قبول کا صحیح سو ډیر می خبري خراب دي یو صحابي جهاد درتللی سبحان الله جنگ چې وکي از شیخ صاحب رحمه الله فرمایي یو ځای کې نستی چې وی قتل پښاینه شان نستاریان سو و خدای ملګرو ته پښا دي چیرې دول په خود والله که په خبر سوې والله که په خبر سوې والله که په خبر سوې پښاینه او صحابي جهاد د الله څخه جن وای د الله سره وخت تر پښای لاندې کې لاس پرې کې بیا ول د تور نه سپنی ولې ار ور لاس دوری کېږي پیغمبر علیه الصلاه والسلام په اوحد کې خوش سو کډی ته ولوي دي کافرانو واچوي مطلب داسي ولوي دي چې وسره خطلې نسل لاسونه داسي ول خیر حضرت علی کرم الله وجه مبارک شوسلو د خپل ورځای ورکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه د جنگ خلیب سره کس مرتي خو سیل میټ دی هغه موټر سایکلانو باندې د جنگ هغه کړي درلوده کړي په چهره کې بند سولې نه راختلې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ولار شو دا کړي په غاښو راوېستلې دا کومه یو غټ خلاصو دا کړي په غاښو خلاص خپل په غاښو نه وته خپل البدايه و نهايه مولوی صاحب فرمایي خپل په غاښو نه وته نو څو باندې ودا کړي د پیغمبر سم په چهره کې مش هو زمانه کې ورور نشره کیا مطلب بدن میں نشا سی بیا لاس خدا نه خواستا غوته او اپریشن نو بل کو پیغمبر صلی الله مبارک ته نشانه ولا نو څونه په زور به دا کړي چې راستلی او دوا قاشونه پکې ولاړ حساب ولګوي سر په خلاصي دغه دین دی دا دین زما استاد صدا شي غواړي جرا ارڅو کولای شي خیرات ارڅو کولای شي نپلون ارڅو کولای شي سیروزه و سبق ارڅو کولای شي منځونه ارڅو کولای شي سر قربان کا سر داسې قربان کله کبلو اخدر کې چې ما تاسو سال له چاړم څنګه تیر کړی داسې پورته درېږي بیا ما واست قرباني قبول کني درواغ کم سے کم الله رب العزت خپل احسان دې پر ما ته دا حال نه دی راوستلی صحیح سن نو پزړی کې خدا وای کدا حال والی زبر سکو الله اکبر استغفر الله شیطان کور دي خراب زموږ څنګه خانه را خراب کړ ای الاعمال افضل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته سړی و یا رسول الله کوم عمل ډیر افضل دی قال الايمان بالله بالله باندې ایمان راوړل الله واحد لا شریک ذات دی صحیح سلو نه اولاد لري نه د چا څخه پیدا شوی نه ورور لري نه خور لري نه پلار لري نه زوی لري ټیک سلو نه مور لري هیڅ یو شی الله دنه تنها دی دا ګرد کائنات نو یو الله و صحیح سلو دا اوس ما ایمان هر څه کول والا الله دی کښه دې کبدي الله دی بس خبر اخلاص والجهاد فی سبیلی دویمه خبره داغه الله په لار کې جهاد کول جهاد هغه معنا د خپل سر قربانول خپل مال قربانول کله مال زیرالی مال بنسبه مې کله چیز زیرالی د سر زیرالی سر بنسبه اخري خبر یو صحابي د الله د رسول سره په جهاد کې شهید شو چې شهید شول نو بیا بل جهاد در پیغمبر سم مبارک تلی نو بیا اعلان وکړ د کور یو سړی تیار شي مشته خود کور یو سړی سروزی لرزو یا اجتماع لرزو یا شادي حال لرزو مو دعوت را کړی درځي چولار صحیح شو پیغمبر سره اعلان وکړ یو سړی د کور تیار شي په کور کې ځوان نو یو زنانه را خپل کښنی ماشوم بچی راو کال نیم پور تکشت ولدا در سره بوز پیغمبر سم دانه مرڅ پوک ویلې ولدغه چې دی یو مجاهد مطلب هغه زرانه لري او زغرانه لري او تور او غش ولینده چې براګر زینې بس دا غزما زوی ورکه هغه ته نو غبا دغه غزما بچي ورته نسی
هغه شی برازي په ځما په بچی کې بلګیږي ولې پلار په بل جهاد کې تاسو رشید په کور کې زبل څوک نه لرم او ما په بغیر د حصے نه کوي ما ته حصہ پکې راک زما کې نه بچي وس صحیح سلو اوس مرتض ګر جهان روغ زنانه کني ز په میراب کې دي د میراب په مخ بازار بغیر سنه یادو باشه دا خبرې دی اوس سړی و یار کش کې زده صحابه په زمانہ کې وای صحابه ما یادوا صحابه خود الله فضل دی چې ما ته اجازه را کني ما ته په مشک په عنبر خپل پرنځلای بیا بند عمر فاروق نن پرستل چونکه د الله خوښه ده سیدا الله دې پر ایمان او فضل الله دې ایمان او کلمه او اسلام نه رسي الله دې امتحان نه را باندې الله دې ازمایش نه را باندې کوي الله دې د کافرانو په سب کې موږ نه راپورته کوي الله دې د کافرانو همدرد موږ نه جوړي الله دې د کافرانو دوستان نه جوړي الله دې د کافرانو په دوستانه کې موږ نه راپورته کوي الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد